پیشواني 4 بجې دي او داس مې وکړو، ځان مې فرش کړو. نن به انشاءالله زه کور ته خپل پیکینګ وغیره ټول مې کړی. ولاګ تر اخره پورې وګورئ. د کابل نه تر پېښوره د خپل ټول سفر هغه ښکلې منظرې په تاسو سره زه دې کې شیر کوم. نه پیشواني و پراټې د روانې ونه خوړې اورې عجیبه ماشاءالله ټول خوشحاله که اسد روهیل عدنان خیر روان تاسو درې نه پاتې کېږي بس په قربان اورې ټول روزه کې زموږ خدمت وکړو. الله مو خوشحاله که اورې نه او نور که څه چټۍ ختمت لګوي نو پیشواني مو وکړو. عدنان زموږ رومیټ هغه ډرایور ته کال کړی چې هسټل نه موږ پیک کوي تر تورخمه پورې. خپل روم ته مې یو نظر سي کړو، کوم څه خو به پاتې نه وي او خپل ګاونډي رومونه ملګرو نه مې رخصت راواغستو. لاړو چېرته کور ته لاړو یار بس تاسو به اختر دلته یې راوړئ درالم لاړو ورور جان الله په امان. اوس دې ځای کې به تاسو یقین نه کوئ چې څه زموږ سره وشو، هغه تاسو خپله ګورئ. اوس موږ څه وکړو که څلور کسان واخیستو موږ چېرته لاړ شو؟ مړه استاد دین دا ول داسې کارونه اوس موږ په روډ ولاړ یو، اوس چېرته لاړ شو دغه ټایم کې؟ ته بل څوک راولېږه بل څوک شته چې راشي بس څه کوو مونږ بس زه تا ته داسې د غرض ځای وخوته یار ته ولاړو د روهیل ولیدو. ډرایور زموږ سره دوکه وکړه، ویل چې بهر ولاړ یم راکوزېږي چې موږ راکوز ویل چې زه لاړم نور سورلی مو څو تکلی نو زه نه ته ما ته اوس دا ووایه که نه چې دا کس چې دی دا تا ویل دا زما اشنا دی دا کومه ګوته وکړه چې راغله هسټل مخې له بیا راغله د ده خو بیا دا به تپوس دی کوو ډوز والا ورکړه انشاءالله. نو زموږ د ورځې آغاز د یو داسې پراډ نه وشو چې د شپې نه موږ ډرایور سره خبرې کړې او موږ بک کړی و. هغه راغی په ټایم ورته بل چا کال وکړو او هغوی ویوړو موږ همداسې پاتې کړو. نو موږ لیټ هم شو، کوم بل ګاډی چې مو کتو بس د اډې په طرف روان شو. اډه بالکل د کابل په هرني سره کې ده. نو موږ اډې ته په 45 منټ کې ورسېدو د خپل هسټل نه. اوري رور راکه سامان نه خیر دا درګه یومن ریډو سره وکړه جرمنه هو سوالش پګنیم سوار کې د جیز نه سو هو سوال ټول ډرایوران رانه چاپیرو چا یو طرف ته راخودو چا بل طرف ته. اخر کې یو را باندې زورور شو هغه ویل چې زما سره لاړ شي. نو دلته را سره بل چلو شو. ډرایور اول ویل چې ما سره ګاډی ډک دی او څو کسان کم دي او چې موږ کېناستو نو هغه لاړو نور سوارلۍ کتلې او بس په اخره کې یو څو سوارلۍ رالې او ویل موږ مخکې کېنو. نو موږ قرباني ورکړه چې خیر شاته به کېنو خو چې روان شو ځکه بیا روژه ده. آخرکار په کم 15 بجې مو حرکت وکړو. دلته آخرنی چیک پوینټ کوم کابل ته چې انټري کېږي موږ خو اکزټ کېدل. نو طالبانو ویل پاکستانیان شته، موږ ویو 15 تنې یو پاسپورټونه بېګناه ورسې چک کړل او تورخم په طرف روان شو. دا په سایډ کې چې تاسو ته کم سیند ښکاري دا د کابل اوبه ده چې په ښکته لغمان او ننګرهار سایډ ته وځي. ډېره زیاته ګنده اوبه یې چې دا ډېر ګندوال ده چې سپین ځګونه پرې پراته وي. دلته یو وړوکی شانتي ډیم یې ورته هم جوړ کړی. نو ستاسو په 120 کې روان وو. هر بار په زموږ د ټولو ملګرو طرفه غږ تلو چې سلو ځه ځکه دا د ماهیفر دا لاره ډېره خطرناکه لاره ده. هره هفته کې موږ چې نیوز کې ګورو نو ویل چې ماهیفر کې اکسیډنټ شوی دی یا کوم ګاډی ښکته رغښتی دی. نو ډېره مرګونې لاره ده، یعنې داسې ده کوم د کړاکړ یا د ملکڼ کم ګیرونه چې لاندې لوی لوی خوړونه له پاسه په غره کې ګاډي روان دي او کوزیږي.
وکړو. دلته د کابل اخرنه ډسټریکټ سروبي ته راورسېدو. دلته کې مو یو وډوکیشن سټاپ وکړو. وقفې نه بعد بیا خپل منزل طرف ته روان شو. دلته په دې لاره کې تاسو دا ټینک کتلی شئ، دا د رشیا د وخت دلته سایډ ته پروت دی، او داسې که پنجشیر پروینس ته لاړ شئ یا داسې نورو ته، نو هلته دا ډېر زیات لیدلی کېږي. سفر وروسته بیخي د خوب اخرنی حد درجه کې و، خو د ولاګ لپاره ما قرباني ورکړې او بس هم ټول سفر کې یخ وم. ډېرې بې خوبۍ د وجې زما سترګو درد راغی، خو ما حوصله نه بایلله. ولاګ مې پوره کړی، تر اخره یې راسره وګورئ. نور ملګري ښوده وو، زه یخ وم، لاره مو کتله. نو چې لغمان پروینس ته راورسېدل نو بس ساه مې واغوسته چې زه بس کافي نږدې شوی. آخرکار ننګرهار ته انټر شو. دا مخامخ ټنل دورانټو ټنل باندې مشهور دی، کوم چې دا ټول د 1970-75 د وخت جوړ دي. دې ټنل نه اخوا ننګرهار پروینس شروع کېږي. زمونږ بس تقریبا دې پروینس په آخر سر کې تورخم بارډر دی. تر هغه ځای پورې د دې ډرایور سره سفر دی، بیا به د هغې نه بعد تر پېښور راځو. موږ جلال آباد سټي بایپاس کړه او بایپاس په طرف تورخم سایډ ته روان شو. په بایپاس باندې ډېر ښایسته ښایسته کلي و، یعنې ټول لاره باندې چې موږ ټول کچه کورونه، خو دلته ډېر ښایسته کورونه ښکاري، ډېر ښه کلي. او دا مخامخ غرونه چې ښکاري د دې نه شاته تیره ویلې ده، او موږ په ننګرهار پروینس کې روان یو. رینګ روډ یا بایپاس ختم شو. دا سټریټ لاره جلال آباد سټي ته تللې او موږ بیک تورخم بارډر سایډ ته روان شول. د جلال آباد نه تر تورخمه ښه پراپر موټر ویز دي چې لیفټ رایټ سایډ، خو دلته د دې تیر جنګ د وجې دا خراب شوي دي، نو کله به یو سایډ ته وړي، کله بل سایډ ته، او دواړه چلیږي پې. دا کوم بلو کیمپس چې ښکاري دا ریسنټلي کوم افغان ریفیوجیز د پاکستان نه ویستلی شوي وو، د هغو لپاره عارضي کیمپونه جوړ کړی شوي دي کوم بارډر سایډ ته نږدې دي. او فاینلي تورخم ټول پلازا باندې مو نظر پرېوتو، او د دې ځینه د ټرکونه کوم چې تاجکستان، ازبکستان، ایران وغیره دې ځایونو ته ځي، ټوټل دلته کې جمع شوي او دې نه بیا د شپې وځي. تورخم اډې ته نږدې راورسېدو او فاینلي دا پوچ چې پروت دی، ویلچیر چې ورسره دی، دی اوس بیا زموږ بیګونه پورې نښلي چې موږ در سره وړو او خوا 0 پوینټ پورې. دا بارډر 0 پوینټ ته نږدې کوم خلک چې دی ډېر غریب خلک یې، د دوی مزدوري صرف دلته دا یعنې دا ویلچیر ورسره دي، زموږ دا کوم بیګ چې دی به دوی ځان سره ږدي، او دغه 100-200 روپۍ پاکستانۍ یا 50-60 افغانۍ د 0 پوینټ پورې وړل د دوی مزدوري. نو دلته به دې هم مجبورۍ چې زموږ سره یې کېږده خامخا. نو موږ ویل خیر 100 پاکستانۍ روپۍ باندې د 0 پوینټ پورې دا بیګونه به دوی زموږ سره وړي په دې ویلچیر کې، که هغې کې خپله کښېني یا پکې بیګس دي. نو دا اډه ده، اډې پسې ورپسې بیا دا لاره شروع کېږي. د بارډر دلته ویډیو ریسټرکشنز دي، خو خیر ما هم بیا ویډیو کړی.
دا اوس پاکستان سایډ ته جالۍ دي دغه بلو جالۍ او د دې منځ جالو په منځ کې امیګریشن سکینر FIA والا ټول هر څه چیکینګ کېږي. نو انټري ټاپ یې مو ولګولې او د پېښور په ګاډۍ کې کېناستو. ډېر بې انتها ستړي او دا بالکل 0 پوینټ نه موږ اوس ته روان شو. دا دلته یو نیو پروجیکټ روان دی. اوس نه پوهېږو، څوک وایي چې د CPEC دی، څوک وایي چې پاکستان ایډمنسټریشن یې خپله جوړوي. دلته دا کوم ټرکونه چې راځي او د ورځې جمع کېږي، د شپې بیا دې وپرېږدي. نو د هغې لپاره یو لوی ګودام دی، هلیفیډ دی، بایپاس دي پکې وغیره. د ښی طرف ته چې کوم ښکاري دا هر څه ورځو کې مخکې راتاو شوی هم و، ډېر وایرل و د دې نیوز. او ټوټل دلته دا روډونه اوس خراب دي، دا دوړې دي او ګډوډ چل دی. دلته دا پروجیکټ انډر کنسټرکشن دی. دلته یو ساین بورډ یې لګولي دي چې په هغې کې په ازبکۍ ژبه، رشین او په اردو، انګلیش په هغې کې دغه ساین بورډ باندې د سیټیز نومونه لیکلی شوي دي. دواړه سایډ ته ډروران د تورخم نه تر کابل او د تورخم نه تر پېښوره ډېر بې هنره ګاډي چلوي. یعنې دا تاسو لیدی شئ ښکاري نه خو دیو هم ورټیک کوي. یو ستړي و، بل خواته ګاډي ګرمي وکړه، نو بس همدلته مو سټی وکړه. استاد ورته ګاډی یخ गाना संग चल रहा है 2 घंटे सफर दे होगा और जो 3 घंटे पूरा और सूरत बाद दे घटान का पोरे यार 7-8 घंटे बाद 7-8 घंटे हमारा तो सुमरा कर सी बरे स्वाद ता 5 घंटे रोजा बोर असे गना टांगता सही था गामा तो वो ऐसे ही चूल में पड़ा होगा वगैरह सफर के फौरन जाइज देगा ना उसका लेकिन सफर के बिल्कुल नहीं तकरीब روان دلته استاد بیا وی چې ګاډی نور هم یخوم. نو موږ بیا ودرېدو. دا مخامخ ستاسو کوم فلای اوور نه دا د برټش د وخت د ریلویز پټرۍ دي. تر اوسه هم داسې مضبوط ښکاري او دا مین پاک افغان شاهراه ده. دلته په لنډي کوتل کې د حمزه بابا شینواري مزار هم راځي او کوم دغه په نوم باندې دلته یو چوک هم دی. او دا سایټ ته چې تاسو ښکاري ښی طرف ته دا ایوب افریدي قلعه ده، کوم چې د ایشیا غټ فارم هاوس دی. سفر روانو دي ځګې ما نه برداشت ونه شو، زه وده شوم. موبایل مې ملګري ته وکړه چې ته کیپچر کا او فاینلي پېښور ته راورسېدل. دلته کې زه یخ شوم او کارخانو کې کوز شو. کارخانو کې دلته میټرو ته وختل، د میټرو نه لاړو لاهور اډې ته، د هغې نه بیا سوات ته. هیله کوم ملګرو چې ستاسو په دا ولاګ خوښ شوی نو زما یوټیوب چینل WS یوسفزی سبسکرایب کول او شیر کول هېر نه کړئ.